څوک چې قرباني کوي او ذبح کوي د هغې متعلق یو څو آداب پکار دي چې سړی به څنګه دا څاروی او دا مال حلالوي. نو د هغې دپاره شلو خبرو ته فکر کوئ. آداب د ذبح دې ته علما وایي. اوله خبره دا ده چې حیوان به په داسې طریقه باندې حلالوي چې کومه طریقه کې حیوان ته تکلیف کمی. داسې یو طریقه به استعمالوي چې کوم کې تکلیف حیوان ته کمی، هغه طریقه به استعمالوي. دویم نمبر داسې طریقه به استعمالوي چې د غلطۍ امکان پکې لږ وي، داسې نه چې غلط شي او غلطه حلاله وکړي. خلکو ته ښه طریقې او تجربې ورځي، هغه به استعمالوي. دریم نمبر په کوم شي باندې چې دا مال حلالوي دا به تیره وي، ښه به یې تیره کوي. په پسه شاړه باندې یا په پس شي باندې حلاله بیا صحیح نه ده. که ډېر پس وي بیا خو حرامه ده، او که لږ پس وي نو بیا مکروهه ده. ښه دا ده چې دا شی به ښه تیره وي. څلورم نمبر خبره دا ده، افضل دا ده چې د حیوان په حلالۍ کې د اوسپنې استعمال شي. اگر که په نورو شیونو باندې حلال دی، خو په دې نورو کې تکلیف ډېر وي او په اوسپنه کې تکلیف کم وي. پنځم نمبر خبره دا ده چې په مرۍ کې څلور رګونه د دې پرې کول دا ضروري دي. څلور رګونه د وینې دي چې څلور واړه پرې شي، دې دپاره چې وینه ترې زر لاړه شي او حیوان زر مړ شي او تکلیف ورته کم شي. شپږم نمبر خبره دا ده چې څوک حلاله کوي نو دا پرې کول د مرۍ به زر زر کوي، داسې نه چې لږ چاړه پرې راکاږي او بیا یو طرف بل طرف ته ګوري، نه، چې حیوان ته تکلیف نه وي، زر به یې حلالوي. اووم نمبر خبره دا ده دا حلاله به اډوکې پورې نه رسوي. ډېر خلک بیا چاړه چې دی دا د دې مال په دې اډوکو کې او په دې مرۍ کې وهي راوهي، دا صحیح کار نه دی، دا ناروا دی. او اکثر دې مرۍ کې که فکر مو کړی بیا یو رګ راوځي، لکه اوس مې درته وویل چې هغه رګ خوړل حرام دي. دوی تر هغه رګه پورې چاړه رسوي، هغې پورې رسول مکروه دي. اتم نمبر خبره دا ده چې قرباني یا حلاله څوک کوي نو د ورځې افضله ده او د شپې مکروه ده، ځکه په شپه کې د غلطۍ امکان وي. او که شپه کې ډېره رڼا وه، اوس الحمدلله راډونه وغیره زیات دي او د غلطۍ امکان نه نو بیا جایز دی. نهم نمبر خبره دا ده چې کله سړی حیوان حلالوي نو د حیوان چې راسملی او د هغه مخې ته به چاړه نه تیره کوي، بلکې چاړه به یو لرې ځای کې چې د حیوان ته د څاروي ته نه ښکاري داسې ځای کې به چاړه تیره کړي، نو بیا به تیره چاړه راوړي. لسم نمبر په وخت د حلالۍ کې به دا څاروی د څاروي مخ قبلې ته کوي، داسې طریقه باندې چې د ښي لاس ته دا ذبح کول اسانه. یو لسم نمبر چې تر څو پورې د حیوان د څاروي نه مکمل روح تلی نه او بدن یخ شوی نه، نو د هغې نه څرمن او پوستکی ویستل دا صحیح نه دي، ناروا دي، بلکې ښه چې مال یخ شي، څاروی یخ شي او روح تی لاړ شي، نو بیا صحیح دی. دولسم نمبر کوم ځای کې چې دا څاروی حلالوي نو دا څاروی به د حلالۍ ځای ته په ډېره نرمۍ باندې وړي، داسې نه چې راکاږي به او لتې ورکوي او یې په چوکه باندې په لخته باندې وهي، داسې به نه کوي. دیارلسم نمبر مسله دا ده چې کومه چاړه د غلا وي یا د غصب وي، چانې په زور اغوستي، نو په هغې باندې قرباني کول مکروه دي. اکثر چې قرباني کوي د ده چاړه کمزوري، بل ته به یې راکه، هغه وایي زه پې قرباني کوم، دی به یې راکه په زور یې ترې والي، نو داسې چاړه باندې بیا قرباني مکروه ده، مخکې نه به انتظام برابری. څوارلسم نمبر خبره دا ده چې په وخت د ذبحه کې به داسې بسم الله وایي، بسم الله والله اکبر، بسم الله والله اکبر بوای. پنځلسم نمبر مسله دا ده که یو سړي نه بسم الله یې رشوه سهوان قصدن پرې نه خو تیره شوه نو قرباني جایز ده که نه جایز ده. شپاړسم نمبر مسله دا ده که یو سړی قرباني کوي او بل سړي بسم الله ووي نو قرباني جایز کیږي که نه؟ نه، تاسو ته مخکې مسایلو کې ویلي دي. ولسم نمبر دا مسله دا ده چې مستحبه دا ده چې مخکې د قربانۍ نه به دا دعا ووایي، ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین وبذلك امرت وانا اول المسلمین. دا دعا به مخکې د ذبح نه ووایي. اتلسم نمبر خبره دا ده دا کم څاروی چې حلالوي
نو دا به تړي دې دپاره چې لتې متې ونه وی او سو خوږم نه کې او دته تکلیف هم په دې سره کمی. 19 نمبر مسله دا د 60 په ورته نه ماتئ. ډېر خلک د قرباني څاروي ته 60 ماتئ، نو دا 60 ماتول د دې څاروي صحیح نه دي. 20 نمبر ترسو پورې 20 نمبر دا د چې کله سرمن وباسي پوستکه د دې څاروي نه، نو دا به پرې کوي نه دي کې به سوري نه پیدا کوي. دا ناروا دي ځکه دا فقیر ته ضرر دی. کم سرمن چې سوری وي نو بیا فقیر هغه په ښه قیمت نشي خرڅولی، نو کوشش وکړئ چې دا سرمن ترې نه پرې نشي. دا 20 مسایلو چې د دې تعلق د ذبح سره